ګرانو ملګرو، هغه تیره ویډیو کې موږ او تاسو په دې خبرې کولې چې که اړتیا نه وه نوم اوښت بیرته نه اړوو، یعنې په کار دغه په خپل اصلي حالت یې ولیکو، لکه د سره سمندرګي په ځای باید سور سمندرګی ولیکو، یا د سره صلیب په ځای سور صلیب ولیکو، یا د سپین غره ولسوالۍ پر ځای سپین غر ولسوالۍ ولیکو. نن په دې غږیږو چې د مرکب نوم د اجزاو سر کې بې اړتیا د اضافه دال او په منځ کې د په سربل نه راوړو. لومړی مثال ده د کابل په ښار کې ګڼه ګوڼه ده. تر دې غوره دا ده چې ووایو کابل ښار کې ګڼه ګوڼه ده، یعنې د کابل نه مخکې دال نه راوړو او د ښار او کابل ترمنځ په نه راوړو. ولې نه راوړو؟ ځکه دا چې مرکب نوم دی. دویم مثال دی هغه د کندهار په پوهنتون کې استاد دی. تر دې غوره دا ده چې ووایو هغه په کندهار پوهنتون کې استاد دی، یعنې دلته له دال ډډه کوو، په سر ته ځي خو د کندهار او پوهنتون ترمنځ بیا په نه راځي. او د پېښور په ښار کې ډېر تاریخي ځایونه دي، خو غوره دا ده چې ووایو په پېښور ښار کې ډېر تاریخي ځایونه دي، یعنې دلته د پېښور نه مخکې دال رانهوړو او ښار نه او د ښار او پېښور ترمنځ په رانهوړو. نو دغه بیلګې شوې. دې ته ورته نورو مثالونو کې هم دې قاعدې نه کار اخلئ چې مرکب نوم مو په سر کې دال او په منځ کې په مه راوړئ. ډېره مننه.